الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. الآية. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معزز برخوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په سورة بقره کې درېیمه سپاره کې 260 آیت مبارک پیدا کړي. له ما سره یې په تلاوت او په ترجمه کې شراکت وکړي. دا آیت مبارک د یو عظیمې معجزې په باره کې الله پاک را لیږلی نازل کړی، چې هغه معجزه یې د حضرت ابراهیم علیه السلام په واسطه باندې ښکاره کړې وه، او ابراهیم علیه السلام ته یې تسلیت و اطمینان پې باندې ورکړی و. نو دا د موږ دپاره هم یو عظیم درس ده. الله تبارک وتعالی هم دې له دې درسه برخمن کړي او د موږ د عقایدو د ایمانیاتو د محکموالي سبب وسیله وګرځوي. آیت مبارک ته متوجه سئ. الله تبارک وتعالی فرمایي: وإذ قال، او هر کله چې وویل ابراهیم علیه السلام، ربي ای رب زما، اریني راووینه ماته، کیف تحیی الموتى څرنګه ژوندي کوې مړه. قال، الله جل جلاله فرمایل: اولم تؤمن، آیا نه لرې باور چې زه دا مړه څرنګه ژوندي کوم؟ قال، ابراهیم علیه السلام وویل: بلا، هو، ایمان مې ده، یقین مې ده او محکم باور مې ده چې ته مړه ژوندي کوې، ژوندي مړه کوې. نو دا اختیارات و تصرفات ټول د تا دي، خو زه دا مشاهده او عیانا یې غواړم الله پاکه، ولکن لیطمئن قلبي، لیکن لپاره د دې چې مطمئن و ډاډه او تسلي سي زړه د ما، لذت او خوند واخلي له دې صحنې لیدلو زړه د ما. نو الله تبارک وتعالی دا سوال جواب هم مؤمنانو ته په خپل کلام مقدس و حمید کې قرآن عظیم شان کې راولیدل، راویښول چې اصلا جریان هغه اطمینان و، مقصد هغه اطمینان و د حضرت ابراهیم علیه السلام. قال، وویل الله تبارک وتعالی: فخذ، نو واخله، 4 من الطیر، 4 له مرغانو څخه، له مطلق مرغانو څخه 4 مرغان راواخله، فصرهن الیک، نو رانږدې که ځان خپل ته، تشخیص یې وکه، علایم یې معلومې که، ښه یې نشاندهي که. او دا مرغانو په باره کې مفسرین کرامو اقوال مختلف را نقل کړي دي. یو مشهور قول دا ده چې دا طاؤس و او غراب و، کارګه و او چرګ و او کوتره وه، او ځینو مفسرینو نور خو ولیدي، خو به هر حال 5 مرغان الله ورته وویل، 4 مرغان الله تبارک وتعالی ورته وویل چې دا 4 مرغان راونیسه او ځان ته یې رانږدې که، خپل تشخیص یې وکه، ښه یې معاینه که چې بیا کومه صحنه تاسو در لیدل کیږي د هغه نه وروسته چې دا ژوندي کیږي، او بیا یې هم ته وپېژنې چې همهغه مرغان و چې مخکې تا لیدلي وو او تشخیص کړي دي وو. الله تبارک وتعالی فرمایي: ثم اجعل، بیا کیږده، علی کل جبل، په هر غره باندې، منهن، له دغو مرغانو چې جزءا ټوټې ټوټې، د دوی ټوټې ټوټې په هغه باندې کیږده، له هر یو څخه یوه ټوټه راخله، په یوه غره یې کیږده، بیا له هر یو د دې 4 مرغانو یوه ټوټه په بل غره باندې، له هر یو په بل غره باندې. مفسرین کرام لیکي چې د ابراهیم علیه السلام په محضر کې 4 تپې یا 4 غونډۍ وې، غرونه و چې د ده تر منظر لاندې و، د ده تر نظر لاندې و، او یا 7 غرونه و.
نو مطلب دا په 4 غرو باندې یا په 7 غرو باندې کېږده او ټوټې ټوټې یې پې باندې کېږده. له هر مرغه څخه یوه ټوټه په 1 غره، بیا له هر مرغه په بل غره، همدغسې په دې غرو باندې کېږده. ثم ادعوهن، بیا راوبوله دوی، دا مرغان راوبوله او ورته ووایه چې د الله په اذن باندې راځئ. یأتینک سعیا، راځي به تا ته همدغه مرغان په منډه باندې به درته راځي. یعنې دا به د تا له غږه سره په دې طرفة العین کې د سترګو په دغه رب کې به دوی الله پاک په هوا کې ټول سره جوړ کړي، د هر یو فرزاتو، د هر یو هډونه، غوښې، وینې او بڼه کې به دا سره ترتیب کیږي، سره منظم کیږي به، او په دا غږ کې به دوی سره جوړیږي. الله پاک به له هر غره چې بل غره ته د دوی ذرات سره رسوي، د دوی ټوټې سره رسوي، او دا به جوړیږي، یو ځای کیږي به، او تا ته به بیا په خپلو پښو باندې په منډه باندې راځي. او ځینې مفسرین کرام لیکي چې الله پاک ورته وویل چې دا ښه میده که، ښه زرې زرې که، لکه په اون کې له ریښو سره، له بڼکو سره، له اډوکو سره، له وینو سره، له غوښو سره یې ښه ټول 4 سره ټول ځب ځب که، زرې زرې یې که، ښه یې کوفته که سره، بیا یې 4 مرګوړي جوړ که، په 1 غره په بل غره په بل غره یې کېده، یا 1 مرګوړي که، 2 حصې یې که، په 1 غره بل غره باندې کېده. نو سرونه یې له ځانه سره وساته. داسې روایت هم راغلی. نو په دغه راغوښتلو کې به دوی هغه زرې زرې سوي، هغه کوفته سوي غوښه سره جوړیږي، سره الوزي به یو بلې خوا او بله خوا باندې، او هغه مرغان به تشکیلیږي، جوړیږي به، جسمونه به یې مکمل کیږي، او په منډه به تا ته راځي، تا سره به یې سرونه یي، له خپلو سرو سره به وصل کیږي. نو واعلم، او پوسه، ان الله عزیز حکیم. نو ښه پوسه په دې باندې، ای د ما حبیبه، ای د ما خلیله، چې ان الله، بېشکه الله جل جلاله، عزیز حکیم، غالب د په خپلو ټولو کړو وړو کې، الحکیم، او د حکمت څښتن ده. الله دې په دې عبرتناک واقعه او حادث معجزه باندې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي. الله هم د ایمانونو د قوت او د طاقت وسیله راته وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.